اسلامي امارت د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله د ګڼ شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د اسلامي امارت لخوا په خپاره شوي پیغام کې ټولو قربانیانو ته د جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجله شفا او پاتې کورنیو ته د جمیل صبر دعا شوې ده. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هیواد په ختیځ کې د زلزلې قربانیانو ته د مرستو رسولو په موخه د رئیس الوزرا له لوري د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخندزاده په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د بېلابېلو وزارتونو، وزیرانو او مختلفو ادارو استازي پکې شتون لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې یادې کمیټې ته دم ګړی 100 میلیونه افغانۍ په واک کې ورکړل شوي دي او اړتیا ته په کتو سره به نورې هم ډېرې شي. د ختیځو ولایتونو د نورو سیمو په څېر دره نور هم تېره شپه یوې زورورې زلزلې بلړزوله. د یادې ولسوالۍ په ستون او مجګنډول کلیو کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي او 83 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او د زلزلې ټکانونه اوس هم محسوسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د بیړنیو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د تېرې شپې ویجاړونکې زلزلې له قربانیانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی بشري مرستندویه شریکان له پیلېدو سره سم په سیمه کې د زیانمنو خلکو سره د مرستې په حال کې دي. د اروپایي ټولنې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي موږ د دې طبیعي ناورین له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې او ویجاړیو له کبله ژور خواشیني یو. زموږ بشري شریکان په سیمه کې حضور لري او اړمنو کسانو ته حیاتي او بیړنۍ مرستې رسوي.